السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، ستاسو ورور احسان الله سراج په نوې ویډیو کې دا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک او یوټیوب دپاره تمبینال جوړ کړو. دوستان دغه لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی وي، پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. نو تاسو که چیرې په یوټیوب کې ګورئ یا ټلګرام کې نو دغه لینک به حتما مالته ورکړی. نو دوستان دغه اپلیکیشن چې تاسو ته یې کله راواړوئ دغه ویب سایټ لاندې به راسئ، دلته به تاسو ته ډاونلوډ بټن موجود وي. دغه د ډاونلوډ پر بټن به تاسو کلیک ورته وکړئ دوستانو. دلته چې تاسو کله کلیک وکړئ نو سیده مو ډایرکټ پلی سټور ته راوړي. نو دوستانو ما خو دلته تیار انسټال کړی دی، زه په اوپن باندې کلیک ورته کوم. تاسې چې کله ډاونلوډ کړئ په اوپن به کلیک ورته واخلئ دوستانو. دلته لوګین اکاونټ ګوګل دغه به تاسو دلته خپل ایمیلونه تاسو ته راوړي. دغه ځای چې تاسو کله باندې اوس دوستانو دا دې زما ایمیلونه راوړي. زه دلته یو ایمیل ورته انتخابومه، تاسو به مې ایمیل ورته انتخاب کړئ دوستانو. دا تمبینلونه دي چې د یوټیوب او فیسبوک دپاره استعمالیږي. نو په دې کې زیات مهم د ګیم کولو، دغه رقم د پیسو ګټلو، د کتاب یا دا رقم نور تمبیلونه پکښې دي دوستانو. خو زه چې جوړومه د ټکنالوژي په باره کې یو تمبینل راخلمه. نو زه لاندې ته راځم، یو تمبینل پیدا کومه. دا دی دوستانو، ما کلیک باندې وکړئ نو دغه تمبینل دی دوستانو. دغه تاسو ته ګوره په انګریزي باندې د لیکنې، خو دا زه دلته چې کله باندې کلیک وکړه دغه د کیبورډ علامه ده دغه به لرې کړئ د دې ځای نه. بیا په پښتو یا فارسي یا په اردو باندې به تاسو خپل هغه مطلب لیکنه ورته پوره کړئ دوستانو. بیا په د بله لیکنه باندې کلیک وکړئ. دغه د کیبورډ رقم شکل علامه چې دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه به د دې ځای څخه پاک وي، لکه په پکسل اپ کې چې کار کوي دوستانو دا رقم طریقه ده. دلته زه ورته لیکمه دغه خپل د مطلب لیکنه ورته لیکمه چې زه غواړم دغه چې دی تمبینل د څه دپاره جوړوم، نو زه باید هغه لیکنه ورته کاپي کړم دوستانو. راځم په دویم باندې هم ګوره دغه لیکنه دلته په دا رقم باندې تاسو ورته برابرولی شئ. ګوره دوستانو دغه لیکنه زه باید خرابه کړم او دلته ورته ولیکم نوی اپلیکیشن. نو زه باید دغه څه ورته ولیکم په دې ځای کې. کله چې مې دا دلته ولیکئ دوستانو بشپړه مې کړئ، بیا به تاسو په دې لاندې باندې هم دغه هم چې ورته راغلی دی د انګلیسي، دا به ټول د انګلیسي خراب کړئ. نو بیا په پښتو یا فارسي یا اردو ورته ولیکئ. نو دوستانو دا چې مې کله برابر کړئ لږ څه سره کار یې لا پاته دی. دغه به لږ دغه وینې دا چې تاسو کله خراب کړئ دلته ګوره دلته به پښتو ورته ولیکئ. دغه ویډیو وګورئ، یعنې دا وګورئ. نو دوستانو دغه تاسو برابرولی هم چې ګورئ داسې لږ راکه شوی مې دې خواته او سایز به هم لږ څه سره دغسې به تاسو دویمه پله اول وارې به تاسو په یو بل څه باندې کلیک وکړئ، خو دویم پله چې بیرته پر دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دغه بیا سایز هم کوچنی کېږي. نو زه غواړم د دې سایز ګر سره دغه لیکنه خرابه کړم، ړنګه یې کړمه او بله لیکنه وراچومه. نو کله چې مې لیکنه بشپړه کړله نو بیا باید د دغه سایز برابر شي د هغه لوګو سره. نو دوستانو کتلی شئ چې د دې سایز زه غټوم او کوچنی کوم دغه رقم، نو تاسو هم ورته برابرولی شئ دوستانو په دا طریقه باندې. ګوره که چیرې دغه سایز یې نه کوچنی کېږي نو بیا باید تاسو په یو عکس باندې کلیک ورته وکړئ، بېرته راسئ دغه لیکنې ته. ګوره اوس دې سایز یې معلوم شو دوستانو. غواړم دا لیکنه در سره لرې کړم، دغه ویډیو وګورئ. ګوره دوستانو دا سایز به داسې لږ غټ کړئ سره، بیا به داسې لږ کوچنی کړئ سایز یې. نو اوس که چیرې داسې کار نه کوي بیا به په عکس کلیک ورته وکړئ. دغه رقم دوستانو اوس ورته ګوره کار نه کوي نه، نو دغه رقم به تاسو په عکس بیا کلیک ورته وکړئ. کله چې تاسو په عکس باندې کلیک ورته وکړئ بیا انشاءالله برابرېږي. خو اوس ګوره دغه رقم دوستانو دغه به لږ داسې لږ کشف کړئ، دې خواته سایز به یې هم کوچنی کړئ تر څو پورې هغه لاندې بیکګراونډ سره برابر شي دوستانو. زه یې لږ سایز هم وړوکی کومه. نو په دا طریقه باندې ګوره تاسو یې ګول هر رقم راویستلی شئ دوستانو. نو دغه رقم چې تاسو کله جوړ کړئ دغه عکس هم بدلولی شئ دوستانو. په دې ځای کې تاسو یوې خوا او بلې خواته کشولی هم شئ دوستانو. زه غواړم لږ یې دې خواته نور هم کش کړم، په دې باندې تاسو
رسته او چپه ګرځولی شي دوستانو. ګوره دا یې د دې دپاره خو دا رقم دی لکه عین کیبو دغه چې دی دغه پیکسلاب چې دی دوستانو په دې ځای کې رنګونه او دغه رقم په دې ځای کې چې بیا دی دلته رنګ یې غټېږي او کوچنی کېږي او لاندې بله خانه کې بیا رنګ بدلېږي دوستانو. په دې ځای کې تاسو ګوره بل عکس هم د خپل ګالرۍ څخه دلته یې رنګ بدلولی سي. یعنې د بیخي نادره او خوندوره طریقه ده دوستانو. خو دغه په نیټ باندې کار کوي چې په نیټ باندې کار کوي. او بل دوستانو په دې ځای کې ګوره زیات اپشنونه دي. نو یو د سایز غټولو، د رنګ دپاره، د ګول دپاره داسې ډېر څه شته. او په دغه کې ځان ته نور ایمیج یعنې عکسونه هم رااخیستلی سي. ډېر زبردسته کار دی د دې. د اوس چې دا ثبتوئ دوستانو نو په دغه علامه به کلیک ورته وکړئ. کله چې مو دلته کلیک ورته وکړئ دوستانو دغه څو ثانیې اوړي. کله چې دغه ثانیې پوره سي بیا په هغه کونج کې موږ ته د سیو بټن راکوي چې موږ باید په ګالرۍ کې ثبت کړو. نو ورته انتظارېږو چې دغه یو 3 ثانیې پای ته ورسېږي. نو دوستانو بیا به تاسو دا د جمپ پر علامې باندې کلیک ورته واخلئ. بیا به دلته ګوره دغه سیو باندې اوس دوستانو ګوره دا ګالرۍ ته ولاړو. اوس یې موږ څنګه کولی شو چې په یوټیوب کې ودرو. د یوټیوب دپاره باید تاسو د یوټیوب سټوډیو ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه. دغه یو دی دوستانو. دلته چې تاسو کله رالاست نو راباسئ کومه ویډیو چې تاسې پورته کړې ده هغه ویډیو به تاسو راخلاصه کړئ. نو دغه ویډیو مې پورته کړې ده خو دغه تمبینل مې نه دی پر درولې دوستانو. ته کله چې مو راخلاصه کړه دغه د قلم په اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. بیا به دا د قلم اپشن پسې ووست دوستانو. نو دلته به بیا دغه ګالرۍ ته پسې ورسئ. زه راخلم هغه عکس. کله چې مو عکس راواخیستئ دوستانو بیا به دغه ډن باندې کلیک ورته واخلئ دوستانو. سیو دغه به بیا کلیک باندې واخلئ دوستانو. نو کله چې مو دغه رقم کوئ ګوره دغه عکس پر ودرېدی. نو په دې کې خو مهمه طریقه دا ده ملګرو چې تاسو کله تمبینل پر خپل ویډیو ودروئ نو زیات کسان تمبینل ته ګوري. نو ویډیو ته نه ګوري چې ویډیو په څه باره کې ده خو تمبینل ته ګوري چې تمبینل باندې څه لیکل سوي دي. راځو دوستانو په یوټیوب کې ګورمه دغه زما چینل هم دی درسره سبسکرایب یې هم کړئ مننه. او د نور جالب ویډیوګانو دپاره زموږ سره ملګري سئ مننه کوره ده.